أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا پس که دوی ایمان راوړي بمثل ما پشانت د هغه ایمان آمنتم به چې ایمان راوړلی تاسو پاغې فقد اهتدوا نو یقینا لارې بیا موندله. وإن تولوا او کچری دو مخو ګرځولو فإنما هم فی شقاق بشک نو دو سپ سخت دشمنی کی دی. فسيكفيكهم الله نو پس خامخا بچ بو ساتي تعالی را د دوینا الله تعالی یعنی الله بستار پار کافی شي. وهو السميع العليم او هغه الله اوریدونکې په هر اوریدونکې د هر څه دی او پوهه دی په هر څه باندې. صبغة الله نو وای چې قبول کړی رنگ د الله. ومن احسن او څوک زیات ښکلی دی من الله د الله نه صبغة پرنګ کولو کې. ونحن له عابدون او مونږه خاص هغه لره اخلاص کوونکیو بندګي کوونکیو دا. نو په دې آیت کې په دې پر ډومبني آیت کې فین آمنو بمثل ما آمنتم به دې کې دې ته دعوت د ایمان دی چې ایمان راوړی پشانت د ایمان د صحابه کرام. او دا دلیل له په دې خبره باندې چې حضرات صحابه کرام ته الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی چې الله پاک دا غوی ایمان معیار ګرځولې دی د صحیح ایمان د پاره چې کم سړی صحیح ایمان راوړي نو پشانت د صحابه کرام دی راوړي او څنګه چې دا غوی ایمان دی. فسيكفيكهم الله په دې جمله کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده. معنا دا ده چې دا خلق بستا سره دشمنی کوي ستا مقابله وکي لیکن تر دوی نه مې رېګا الله بستا د پاره کافی او شافی شي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله دشمنانو شهید کړو نو داغه په مخ کې د قران نسخه پرته و نو داغه وینا په دې آیت په دې ټکی باندې ولګي د فسيكفيكهم الله یعنی په دې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وینا ولګي دا دې کې د الله تر طرف نه یو غیبی داغه د مدد کوی اعلان چې الله بستا سره دشمنانو د پاره هم کافی شي او کافی د قیامت ورځ پورې ځان ډزای او ځان وهي. په دې دویم آیات کې په نسواراو باندې رد دی چې ظاهر نسواراو چې کوم دی خپل دین صرف د ظاهري رنگ نه ګرځولو ځکه په عمر ورځ باندې چې مونږه وړو کې ماشوم سنت کو او بیا د هغې عقیقه کو نو هغه به دا کار کو چې عمر ورځ به شوه نو په هغې به وړو کې چې کوم دی په هغې باندې به زیړ رنګ ولګو او به دا اوس پوخ نصرانی شو او دې ته به هغو بب تسمه دا یعنی رسم وي. نو وایي چې الله رب العالمین نه زیات رنګ کولو والا څوک دی. الله رنګ خو زیات مضبوط دی. دا الله رنګ د توحید رنګ دی چې د هغې په ظاهر کې هم اثر وي په باطن کې هم اثر وي په دنیا کې هم اثر وي او په آخرت کې هم اثر باقي. او ستاسو دا رنګ خو صرف د ظاهر سره تعلق ساتي د باطن سره تعلق نه ساتي او په دنیا او په آخرت کې ستاسو لپاره د نقصان ذریعہ ده. نو دا داغو باندې رس شو چې اصل د دین نوم چې کوم دی دا ظاهر نه دی بلکې دین د ظاهر او د باطن د دواړو نوم دی او اصل د الله د توحید نوم دی. نو الله دې مونږ او تاسو ته په صحیح معنی باندې دین نصیب کړي او د حضرات صحابه کرامو تابعداري دې الله زموږ نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.